مشهور عالم الکسندر ګراهم بیل ته د منسوبې کلمې د ډیسیبل معنا څه ده؟ ډیسیبل د غږ د فزیک یا بیل د لسمې یوه برخه ده چې د غږ د کچې معلومولو اندازه ده. قرآن کریم د غږ اندازه له ټیټې تر لوړې په ترتیب یاده کړې. پیل یې د ریکز له مرحلې کړی. ریکز له ډیسیبل 20 وارې ټیټ غږ دی. په مریم سورت کې الله تعالی فرمایي او تسمع لهم رکزا، بیا یې همس درجه یاده کړې. وای فلا تسمع الا همسا. ورپسې د نجوا مرحلې ته الله تعالی وای واسر النجوا، تر دې چې عادي خبرو ته درجه ورسېده او تر هغې لوړه شوه ان د صیحه تر کچې رسیږي. فرمای واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. تر صیحه صاخه د غږ لوړ اندازه ده. فاذا جاءت الصاخه 1400 کاله پخوا قرآن کریم د غږ کچه په ترتیب له ټیټې تر لوړې اندازې یادوي. دې ته باید پام وشي. هغه وخت نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغه ملګرو او نه هم نورو خلکو دومره ژور معلومات درلودل، نو څنګه قرآن کریم دومره موده پخوا د غږ د کچې په اړه داسې معلومات وړاندې کړي چې 1400 کاله وروسته کشف یا ښکاره شوي، لکه د درنو وسلو غږ، د الوتکو او یا داسې نور لوړ غږونه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و. دا ښیي چې قرآن کریم آسماني مبارک کتاب دی چې د الله تعالی له لوري نازل شوی دی.